سلامونه دوستانو جوړ په خیر. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو دوستانو په تیره ویډیو کې موږ د لیور فنکشن یعنی د جګر په اړه وغږیدلو چې جګر زموږ په بدن کې کومې دندې ترسره کوي. په نننۍ ویډیو کې به د همدې جګر د ساتنې په اړه وغږیږو چې یعنی څنګه موږ خپل جګر روغ او سالم ساتلی سو او د کوم وجوهات دي چې د هغه وجې څخه زموږ لیور یعنی جګر ته نقصان رسیږي او له دې کړنو څخه باید بیا موږ ځان وژغورو چې زموږ جګر ته زیان ونه رسیږي. نو خوږو دوستانو تاسو هم ویډیو مکمل را سره وګورئ، انشاءالله له دې پوره معلوماتو څخه به بیا برخمن شئ. خوږو دوستانو په سکرین باندې به تاسو وینئ چې دلته ولیکل سول here are some signs of healthy and effective liver، یعنی د سالم او مؤثر جګر ځینې نښې. نو تاسو به وینئ چې په سکرین باندې لس هغه نښې هم ولیکل سولې په انګریزي ژبه. زه به یې تاسو ته په پښتو ترجمه کوم چې د دې دا معنا ده لکه لومړنی چې دی باید طاقت چې وي، یعنی دا څوک ښه اشتها او هاضمه ولري، یوه دا نښه ده. دویمه چې دا با انرژي وي. دریمه چې کومه لیکل سوې هغه د روښانه او ځلیدونکي پوستکي په اړه ده، یعنی دا کوم جلد یې چې دی دا باید روښانه او ځلیدونکی وي. څلورم چې دی د وزن صحیح مدیریت، یعنی وزن یې په هغه صحیح او نورمله د دې د عمر مطابق وي. همداسې خوږو کتونکو د کولمو منظم حرکتونه په شپږم کې لیکل سوي، یعنی زموږ د سترګو روښانه لید. همداسې د اووم کې چې کوم دی هغه زموږ د کوم ایمیون سیستم چې دی یا معافیت سیستم چې ورته ویل کېږي دا باید پیاوړی وي. همداسې مؤثر میتابولیزم، متوازن هورمونونه، دا زموږ هورمونونه چې وي هغه په خپل متوازن ویلیو باندې وي. او همداسې په لسم آخري کې چې کوم لیکل سوی وو هغه په ټولیزه توګه د هوساینې احساس، یعنی په ټولیزه توګه دې ته د هوساینې احساس چې کېږي. سربیره د دې خوږو کتونکو د لیبراتواري ځینې داسې ټیسټونه هم دي چې هغه موږ ته د جګر په اړه دا راښیي چې زموږ جګر چې دی هغه په کوم حالت دی. نو هغه ټیسټ لکه دلته په سکرین باندې چې لیکل سوي دي LFTs، دې ته لیور فنکشن ټیسټ ویل کېږي. خوږو دوستانو په دې کې بلیروبین کتل کېږي، یعنی ژر ژړی وي. او همداسې د جګر نور انزامونه چې وي لکه ALT AST دا وي. نو دا بیا د دې په کتو سره موږ ته معلومیږي چې زموږ جګر که دا چیرې په خپل نارمل رینج کې ولو نو زموږ جګر کوم مشکل سره مخ نه دی. دا هم موږ ته په نښه کوي، د جګر معلومات راکوي. همداسې خوږو کتونکو یو بل ټیسټ دی چې هغه ته PT ویل کېږي، یعنی نورمال پروتوبین وخت. د دې پلوتروبین ټایم په انګریزي کې ورته ویل کېږي، په شارټ فارم باندې دا موږ PT دې ته وایو. نو دغه هغه نښې ولې خوږو دوستانو چې موږ ته زموږ جګر را په نښه کوو چې یعنی هغه نارمل وي، له کوم مشکل سره مخ نه وي. همداسې خوږو کتونکو لکه دلته چې ولیکل سول here are some causes that can damage or destroy the liver، هغه لاملونه چې زموږ جګر کولی شي زیانمن کړي یا یې ویجاړ کړي، یعنی زموږ جګر چې دی هغه خراب کړي. لکه څوک چې د الکوهل څخه استفاده کوي، موږ ټول مسلمانان یو، د دې عذاب څخه هم خلاص یو. نو الله پاک موږ ته اجازت نه دی راکړی هغه څه استفاده نسو کوی، نو زموږ جګر د دې یو زیان څخه محفوظ دی. د الکوهل چې څوک زیاته استفاده، غلط استفاده ترې کوي، هغه جګر چې دی هغه زخم کوي. او همداسې هپاټایټس وایرسونه د خوږو دوستانو لکه ABC، د هپاټایټس خپل جلا جلا قسمونه دي. دا هم جګر چې دی له پړسوب، زیان او ناکامۍ سره مخ کولی شي. همداسې د جګر کوم چاغوالی چې وي یعنی یا اضافي غوړې کولی شي د جګر زخم او ناکامۍ لامل شي. همداسې خوږو کتونکو د درملو ډېر استعمالول، زموږ خلکو یوه بدبختي دا ده چې هغوی د دواوې چې دي بغیر د ډاکټر مشورې هم زیاتې استعمالوي. بیا چې کوم ډاکټر ته هم ورسي ورته وایي ډاکټر چې ماته زیاتې دواوې راکړه، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي خوږو دوستانو چې زموږ جګر ته نقصان ورسوي.
همداسې د توکسین افشا کول، یعنی د توکسین هغه مواد دي خوږو دوستانو، هغه کیمیاوي مواد دي چې حشرات وژونکي وي یا د نورو فاضلاتو دپاره استعمال کیږي. نو دا چې دی دا ځیګر ته زیان رسوي. نو خوږو دوستانو همداسې د سیګریټ څکول دا هم زموږ دا تر ټولو زیات زیان رسونکی دی ځیګر ته او له سرطان ناروغۍ سره ما هم مخ کوي. همداسې خوږو کتونکو په وم کې چې دی هغه خراب خواړه، پروسس شوي خواړه، یعنی هغه خواړه چې هغه بوره یا غیر صحیح غوړ وي لرونکي وي، دا کولی شي زموږ جګر له زیان سره مخ کړي. او همداسې جنیتیک هغه میراثي شرایط لکه هیموکروماتوسیس او ویلسن ناروغۍ چې دي دا هم زموږ جګر له زیان سره مخوي. خوږو دوستانو همداسې په نم کې دلته لیکل شوي دي چې د اټو امین هپاټایټس او لومړني بیلري سرویسز چې دي په څیر شرایط کولی شي د ځیګر سوزش یا زیان لامل شي. همداسې په لسم کې سرطان ته اشاره شوې خوږو دوستانو چې ځیګر سرطان، میټاستیټیک سرطان او لیمفوما دا د سرطان هغه دوه سټیجونه دي خوږو دوستانو. دا هم کولی شي ځیګر نسج یا زیانمن یا ویجاړ یې کړي. همداسې خوږو دوستانو اوږدمهاله ناروغۍ هغه خلک یا هغه ناروغان چې له اوږدې ناروغۍ سره مخ وي لکه د کولیسټرول، شکرې او د لوړ فشار چې کومې ناروغۍ دي له ډېره وخته ورته وي، نو دا هم بیا ځیګر ته نقصان رسوي وخت په وخت سره. نو خوږو دوستانو یاد دې وي چې ستاسو د ځیګر ساتنې د عمومي روغتیا لپاره خورا مهم دی. نو که تاسو ځانګړې همداسې پاملرنې وکړئ د خپل ځیګر او د ساتنې لپاره، نو بیا به انشاءالله دغه کومې نښې چې ما دلته درته وښودلې له دې سره به بیا نه مخ کېږئ او له دغو څونه ځان وژغورئ، نو انشاءالله بیا به مو ځیګر سالم وي، کوم نقصان به نه ورته رسیږي. خوږو دوستانو دغه هغه د ځیګر په اړه معلومات وو چې ما غوښتل تر تاسو پورې در ورسوم چې څنګه موږ خپل ځیګر سالم او صحتمنده ساتلی سو او څنګه یې له هغو وجوهاتو څخه ژغورلی سو چې زموږ ځیګر ته زیان رسوي. نو خدای دې وکړي چې تاسو به هم خوښ سوي وي او له نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شریک کړئ. انشاءالله زه به نور هم همداسې ګټور معلومات تر تاسو پورې در رسوم. نو تاسو هم خپله ملګرتیا را سره پالئ، زما د چینل سبسکرایب کړئ، هغه د غنټۍ نشان هم در سره خوښ کړئ چې په وخت سره تاسو زما د معلوماتو څخه خبریږئ. همداسې د نورو ملګرو سره هم د ویډیو د چینل لینک شریک کړئ چې هغوی زما سره په دې چینل کې ملګرتیا وکړي او ډیری ملګري را سره په دې چینل کې برخه واخلي. نو چیرته هم چې یاست خوشحاله و آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.